غواړي چې هلته یو دانه اسلامي حکومت رئیسي، طالبان رئیسي، یو اسلامي حکومت رئیسي. نو بالکل اسلامي حکومت خو هر سړی غواړي چې مسلمان وي. نه مثلا پاکستان کې غواړي چې اسلامي مملکت خپل پیغمبر مني، خپل الله مني، هغه بالکل اسلامي حکومت مني. اوس ټي ټي پی په حق باندې دي نو ها ټي ټي پی په حق باندې دي. ټي ټي پی څه ته وایي؟ ټي ټي پی مې نه پوهېږم، پښتو کې راته وایه سبا. تحریک طالبان پاکستان. تحریک طالبان پاکستان چې هغه هره ورځ ځانمرګي کوي یا خلک چې وژني، اردو پولیس چې وژني، آرمي چې وژني، اوس دا ښه خلک دي که خراب خلک دي؟ یاره دغه مشران وي کنه چې زما زه به ستا بده مول نه کړم، ته زما ښه مول مه کړم. کوم چل دی نه ته چې یو سړي ته څه نه وایي تا ته څوک څه نه وایي. نه زه تا نه سوال کوم، زه وایم چې ټي ټي پی په پاکستان کې چې اوس د آرمي په وړاندې باندې راځي، آرمي سره جنګ کوي او مړه کېږي، وژل کېږي، دا ښه خلک دي که بد خلک دي؟ یاره نو دې کې اوس موږ څه نه شو ویلی که نه، هغې خپل منځ کې راغلی موږ دې کاتو کې ګوتې نه وو، موږ وایو بس لګیا پسې جګې کوي. نه ته اوس دلته راغلی کاتو کې ګوتې نه وایې، ما ته نه یې راوستی، ته خپله راغلی دلته ما سوال وکړه، زما د سوال جواب راکوه. زه تا ته وایم چې ټي ټي پي ښه خلک ګوره، تا ویلې چې زه طالبان غواړم، صحیح ده؟ تا ویلې اسلامي مملکت اسلامي، تا ویلې چې زه اسلامي دولت غواړم په پاکستان کې، صحیح ده؟ ټي ټي پي اسلامي دولت په پاکستان کې غواړي، اوس ټي ټي پي ملاتړ کوي ته؟ نه. ولې نه کوي؟ څنګه زه خو د اسلامي حکومت دعوه کوم، زه خو ټي ټي پي نه منم، بل هم نه منم. ټي ټي پي خو تحریک طالبان پاکستان دی. تحریک طالبان پاکستان وایي چې دا آرمي چې ده دا چې دا د سلو اولادونو پاتې یو آرمي ده. ګوره ټي ټي پي دا خبرې کوي، زه نه کوم، ښایي ما خبرې نه دي، د هغوی خبرې دي. هغه وایي چې حکیم الله مسعود د پېژنده؟ حکیم الله مسعود بیت الله مسعود د پېژنده؟ نه نه نه. قید اعظم پېژنې؟ قید اعظم بالکل ډېر ښه پېژنم. څوک د قید اعظم؟ ته ما ته لږ ذرې ووایه. پاکستان آزاد کړی. چا نه پاکستان آزاد کړی؟ د انګریزانو نه. او خپله قید اعظم څوک و؟ خپله جړ څوک هم د پاکستان آزاد کړی دی. خدای دې تا بیخ شي. یو انګریز د چا مور د ازادۍ نه بل پرې باسي، څنګه دونه ساده یې؟ ته اوس څنګه ودرېږه، ته څنګه بیت الله مسعود نه پېژنې او قید اعظم پېژنې؟ یاره نوم مې نه دی اورېدلی که نه، څه ته باچا خان بابا پېژنم چې لکه زموږ د پښتو لپاره ښه بنډېوالې دي، ځان 30-35 سال جیل یې تېر کړی دی، موږ منو هغه هم پېژنو. باچا خان پېژنې، نور څوک پېژنې؟ نو اوس بس دغه اسفندیار خان پېژنو، احمد ولي خان پېژنو، دغه حیدر خان پېژنو. منظور پښتون څنګه سړی ده؟ منظور پښتون دغه سړی دی که نه، تر اوسه چغې والې پنجابیان داسې پنجابیان هغه څه ما ټایم راغی نو مزاق که پنجابیان په خپل کې ناسته سړی ده. ته ما ته وایې چې ښه سړی ده که بد دی؟ موږ منو چې ښه سړی خو دا اوس چې د پنجابیانو په خپل کې کېناسته نه یې منم، ټوټې نه منم. او ګل خان چې شته وایي؟ دا خو تاسو وایئ نو بس. نه چې شته وایي، دا موږ چې وایو چې شته وایي ګل خان. نو د دې په مقصد خو موږ نه پوهېږو چې تاسو څه شي ته وایئ. ته ډېر ښه سړی یې، ته یې ما انډیوال سوې نور، صحیح ده، ډېر تکړه سړی یې، صحیح ده. وره زما د ډېر وخت دا ته سوچ وکړه، نه ما زه به تاسو سره دوه خبرې کوم. وکوه. پوهېږې که نه؟ ته رالګې زموږ پښتنو ته خبرې کوې، زموږ پښتانه رالګي تا ته خبرې کوي، په دې کې بیا په کمنټسونو کې کنځل راشي، داسې نه؟ ولا موږ خو چاته کنځلې نه کوو، موږ په سره دولت باندې لګو. ګوره موږ په تاسو باندې نه لګو. یو منټ ته نه کوې، تا ته کسان کېږي په دې کې په دې کمنټس کې زه ګورم ټول هغه خوله خوځي چې لکه هغه ویلي وي، داسې ده که نه ده؟ ګوره ښه قربان، موږ دولت پسې خبرې کوو. تا کله اورېدلي دي چې ما پښتنو پسې سپکې سپورې ویلي؟ ځینې وخت پښتانه په پاکستان کې دي که نه دي؟ پاکستان کې پښتانه پاتې کېږي. پاکستانی نه حسابوم، نو ته چې ځان ته پاکستاني لقب ورکوې خو ورکوی یې که نه، تا پورې مربوط ده. زه د یو افغان په حیث باندې تا پاکستانی نه حسابوم، زه وایم چې امونه تر اباسینه پورې زما خاوره ده. زه چې پاکستانی یادوم، پاکستانی معنا هغه یادوم چې هغوی په افغانانو باندې ظلم کوي. اوس ته پاکستانی یې که افغانی یې؟ زه افغان یم، خو دې وخت کې پاکستان نشته دی. ته ستا اصلي هویت چیرې ده؟ اصلي هویت دې چیرې؟ افغان ده، صحیح ده؟
اصلي خو بالکل افغان یو خو د بابا نیکه او وراثت پاتې راکړه افغان نه خو ته خو افغان باندې یادېږي موږ خو د امونه تر پورې افغانان یادېږو کنه موږ خو ته یاد کړی کنه یارو دا چې ځکه خلک موږ په سپکې سپورې یو هغه بیا موږ چې وي هغه موږ نه پاکستان دولت ګټي د موږ د پاکستان دولت سره حساب ده تاسو سره نه ده دولت سره مو حساب ده بالکل صحیح ده دولت زمون په کلی باندې بمبار کړی دا دولت زمون خلک وژلي دي دولت زمون خلک بیا بکړي دي دولت په طالبان پیدا کړي دولت موږ ته ځانمرګي را لېږلي موږ د پاکستان دولت سره کار ده د موږ خلکو سره هېڅ کار نشته موږ وایو چې د پاکستان دولت دی له منځه لاړ شي پښتونخوا دې مستقله سي اوس تاسو مستقله سئ ښه ده که نه ده نه تاسو چې دا کې پی کې چې ځان ته سي ځان ته خپل هېواد سي خپل خلک سي 15 میلیونه کسان اوسېږئ خپل هېواد مو سي خپله ژبه مو سي خپل پوهنتونونه به مو سي خپل پرایم منسټر به مي خپل کسان به مي تاسو سره به بل څوک یو ځای نه تاسو نه غواړئ چې داسې یو کار وشي نو اوس که پښتانه غواړي نو بیا هغه په پاکستان باندې خو ټول عمر پښتانه مړي دي نو بیا پاکستان کې ساتلی شي نو خو زه خو تو په پاکستان باندې ولې مړې نو پاکستان خو تا ته نوم درکول سوی خاوره خو ستا خپله خاوره ده نو ته خو تم مګنه لکه صرف نوم هم له پاکستان راغلی خو لکه پاکستان په سر باندې موږ پښتانه نه دي مړ اتیا در پښتانه نه دي مړ چې وایم خو زه پوهېږم نو تاسو ته درس نه درکړی تاسو ته درس د افغانستان د تاریخ په باره کې درکړی نه دی درکړی نه تاسو مکتب ته تللی ښوونځی ته تللی څه ده ښوونځی ته تللی نه 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 سکول ته سکول ته تللی یم څلورمه پورې نو ته څلورمه پورې تللی نو تا ته به افغانیان چې معلومي نو تا ته خو د افغانانو هېڅ خبره معلومه نه ده یو منټ پښتو خپل نسب چې یو سړی راولي که نه نو خپل مشران ورته وي سکول کې ورته نه وي نو تا ته د مشران سره کوم وایي چې تا ته په سکول کې د قید اعظم درس درکړي دي چې تا ته قید اعظم درس درکړي نو تا ته به تا ته به څه رقم د مشرانو درس درکړي چې مکتب کې د مشرانو درس ورکوي مشرانو نو زه هېڅ خبره نه کوم اخر دا ده چې تاسې پاکستان ته تللي یاستئ که پاکستان نوم تاسو ته درکړل شوی ده زما خبرې ته وکړه بیا وایم تاسو باندې چې اوس دا کوم جنګ و دا هو که نه دا خو منې که نه مونږ په پاکستان کې تاسو په افغانستان کې وی زه د هغه پاک رب قسم خورم چې د جمعې پر زمونږ خویندو میندو ستاسو دپاره دعاګانې کړي ژړلي دي چې خدای پاکه لکه دا خو زمونږ وروڼه خویندې دي تاسو ته ګوره موږ د موږ پاکستان سره پوهېږې زما خبره ته وکړه ستاسو دپاره دعاګانې کړي په څه وجه کړي چې لکه یو پښتانه یو که نه یو وینه یو د یوې ژبې یو د یوې کلمې وروڼه یو داسې ده که نه او صحیح شو خویندو به موږ ته دعاګانې کړي ودرېږه د حقاني شبکه چیرته موجوده وه د حقاني شبکه د مولانا دا حقاني شبکه ده د حقاني شبکه چیرته موجوده ده د حقاني شبکه حقاني چیرته موجوده ده کوم حقاني او خدای پاکه چا سره مې سر ده اوس او ورونه په توپونه ولي خويندې داسې خلک نه پوهېږي ګوره